داودزی صاحب دا راته ووایه چې پښتانه څوک دي او د پښتانه د کوم نسل سره تعلق لري او د دې تاریخ څومره زوړ دی؟ پښتانه یو داسې قوم او نسل دی، قومیت نسل د وینې سره یا د هغه جغرافیایي په هغې باندې مختلفو دغه کې نظریې دي په دې باندې د پښتنو زما په نیز باندې ذاتی نظر کې بدقسمتي دا ده چې پښتانه د تعلیم نه او د علم نه لږ لرې پاتې شوي دي. مونږ که هر څه وایو او د خپل په مونږ تحقیق کوو که هر څه کوو نو یو ځای ته چې ورسو نو مونږ ودرېږو. وصف الله داودزی صاحب تصوف مونږ دین ګڼلی شو که فلسفه؟ تصوف بنیادی طور باندې زما په نظر باندې یو فلسفه ده. وصف الله داودزی صاحب وحدت الوجود او وحدت الشهود دا څه معنی لري؟ په دې لږ پوه کړه. وحدت الوجود او وحدت الشهود مختلفو فلسفیانو یا هغه مختلف معنی ولا ورکړي دي، خو چې کوم بنیادی دا دی چې یو روحانی طور باندې ته ارتکاز د انسان د روح دومره زیات شي چې هغه انوار چې مختلف دي هغه په یو ځای مرکز باندې راغونډولو او قتل دا وحدت وجود شو. ستاسو په خیال د پښتون وطن کې نه ختمېدونکې جنگ دا سلسله به په څه وجه روانه ده او څه به څنګه ختمېږي؟ زمونږه بدقسمتي ده. وصف الله داودزی صاحب داسې اورو چې علامه اقبال صاحب چې کوم دی هغه د خوشحال بابا څه شعرونه داسې دي چې هغې ترې نه پټ کړي دي یا د هغې په نقل کې داسې خبرې دي، نو په دې ستاسو څه خیال دی؟ نه زه دې سره اتفاق نه لرم. کشف او الهام په دا سره خپل نظر شریک کړه. کشف هر هغه څیز چې کله د تصوف د روحانیت یو مقام ته ورسي نو هغه له خدای پاک په دې سترګو د زړه سترګو سره سره د وجود په سترګو یو طاقت ورکي چې هغه د وخت د بندیز لکه زموږ نظر دا نه کمزور یا کنفاینډ دی، دې دیوال نه هغه موږ ته څه نه ښکاري، د دې سیکنډ نه هغه موږ ته څه نه ښکاري، د دې کوډ نه هغه موږ ته څه نه ښکاري، دا ظاهر چې کوم وي هلته ودرېږي زموږ نظر. کشف دا دی چې الله پاک یو داسې روحاني طاقت چاله ورکي چې هغه دا کم بندیزونه دي د هغه نظر د هغې نه واوړي، یعنې چې دیوال نه خوا هغه ته ښکاره شي څه دی. بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو کتونکیو سمر افریدی یم. الله دې وکړي چې تاسو ټول روغ جوړ خوشحال وئ او د خپل ژوند نه خوندونه او مزې اخلئ. پروګرام دی د انګازې ټي وي ادبي سیرې او په ادبي سیرې کې راسره ډېر محترم، ډېر قدردان، دروند شخصیت، ښه شاعر، ادیب، لیکوال، د څو کتابونو مصنف ډېر محترم وصف الله داودزی صاحب موجود دی. د سره به د ده په ژوند فن او ادبي خدماتو باندې خبرې اترې کوو، د ده نه به خواږه کلامونه هم اورو. نو راځئ چې په شریکه د انګازې ټي وي ټول مینوال وصف الله داودزی صاحب ته ستړي مه شي او په خیر راغلئ. عابد سمر صاحب الله دې تاسو عزت وکړي او الله پاک دې ستاسو لا او ستاسو دې انګازې ټي وي لا نور هم ترقي ورکړي چې تاسو دا نه تکلیف وکړو او موږ پورې راغی. ډېره مننه. وصف الله داودزی صاحب موږ هم پېژنو خو بهرحال خپله پېژنګلو که وکړو نو ښه به وي. زما واصف الله داودزی نوم دی. داودزی علاقې اوسېدونکی یم. په دوزو کې د ناګومان سیند په غاړه د شالم او ناګومان سیند ترمنځ یو وړوکی کلی دی، بره جټی ورته وایي جټي بالا تختاباد. دغه زموږ علاقه ده، د دغه ځای اوسېدونکی یم. دغه ځای نه تعلیم مې په پېښور کې د 4 نه تر 10 پورې په یونیورسټي پبلک سکول کې کړی دی. د هغې نه پس مې 4 کاله اسلامیه کالج کې سبق ویلی دی او د پېښور یونیورسټۍ نه خیبر لا کالج نه ما LLB کړې ده.
د هغې نه پس زه بینک ته لاړم په ایم سی بي بینک کې د وایس پریزیډنټ په حیث باندې ما پریمیچور ریټایرمنټ واخیسته. نن سبا زه وکالت کوم، ایل ایل بي کړې وه. دغه زندگی ده او دغه روانه ده او دغه سیر مزدوري یا بال بچ د سیر وړو ګټلو دغه منډه ترړه دا کوو. ډېر ښکلی. تاسو د دومره مصروفه ژوند سره سره شاعري هم کوئ او ډېر کتابونه هم تاسو لیکلي دي، نو کوم کتابونه تاسو لیکلي د شعر شاعري د نثر په دې هم لږ رڼا واچوئ او شعر شاعري هم د کوم وخت نه چالو کړه؟ شعر شاعري خو د سکول کالج د وخت نه د ما خوښه وه، لیکل به مې، خو هغه وخت کې محدود تعداد کې چې کوم د سکول د کالج د یونیورسټۍ هغه مختلف جریدو رسالو کې چاپ کېده. مشاعرو له به هغه وخت کې ډېر تلو، خو کله چې د نوکرۍ دور راغی نو تر ډېره پورې بیا لږ شانتي د دې محفلونو نه سایډ ته پاتې شوم. بیا په 2000 نه مخ پس ما باقاعده توګه باندې دوباره الله دې وبخي داد محمد دلسوز صاحب د ارباب لنډی هغه زموږ ډېر محترم و، د هغه په واسطه باندې د مختلفو د هغه له تګ راتګ شروع کړو. غونډو له ړومبی کتاب زما په 2005 کې خاپیری په نوم باندې چاپ شو. د خاپیری نه پس ما سره بیا د شعر و شاعرۍ بیا د هغې نه پس دویم کتاب د انتظار له کیفه وتی یمه چاپ دی، او دریم اوس چاپ شو خو لا بهرحال مارکیټ ته راغلی نه دی، کنګل په نوم باندې هغه هم د شاعرۍ دی. د نثر مختلف اخبارونو کې جرایدو کې دې کې زما مضمونونه شایع شوي دي، په هغې کې په بینکنګ باندې، په فاینانس او اکنامکس باندې، بیا زه د بینک په مختلفو بینکونو په هغې کې ما سیمینارز کړي دي د بینکنګ او د فینانشل چې کوم دا مسایل دي د دې باره کې. خو زما زیات خپل شوق چې دی هغه همدغه ادب سره دی، د ادب مختلف څونه د علاقه وطن کې د ټولو صنفونو کې څه ناڅه لاس لرمه، خو بنیادی طور باندې غزل لیکل او نظم دا زما د خوښې صنف. د وزیر صاحب دا راته ووایه چې پښتانه څوک دي او د پښتانه د کوم نسل سره تعلق لري او د دې تاریخ څومره زوړ دی؟ پښتانه یو داسې قوم او نسل دی، قومیت نسل د وینې سره یا د هغه جغرافیایي په هغې باندې مختلفو دغه کې نظریې دي په دې باندې د پښتنو زما په نیز باندې ذاتی نظر کې بدقسمتي دا ده چې پښتانه د تعلیم نه او د علم نه لږ لرې پاتې شوي دي. مونږ که هر څه وایو او د خپل په مونږ تحقیق کوو که هر څه کوو نو یو ځای ته چې ورسو نو مونږ ودرېږو، مونږ سره هېڅ قسمه مخکې سندونه خپل نشته. که چا د نورو قومیتونو د نورو نسلونو څه خلکو تحقیق کړی دی، که اولف کیرو ته مونږ ځو، که مونږ تر د یونان لیکوالو پورې ځو، که مونږ د سکندر اعظم هغه د وخت دور د لیکوالو تاریخ دانانو پورې ځو، نو صرف دغه مونږ سره شته. خپلې مونږ سره ذاتي طور باندې څه د لیک پړ د پټې خزانې نه مخکې څه نشته. نو زما په خیال باندې چې د پښتنو مونږ هغه پښتو او پښتونولۍ یو نظریه لرو چې دا پښتونولي زمونږ پورا لایف آف کوډ دی. نو په دغه وجه باندې دغه لایف آف کوډ په وجه باندې مونږ دا ویلی شو چې د پښتنو چې کومه د سینه به سینه را روانه یو هسټري ده، نو هغه که د قصې په شکل کې ده او که هر څه ده نو هغه لږه زیاته قابل قبوله ده، کومه چې هغې یو بنیاد لري چې دا تحقیق څنګه شوی او چا کړی، چې کوم د بني اسرائیلو د ملک طالوت او دا نظریه ده دا په پښتنو کې لږه ډېره عامه ده چې دا په هغې کې پښتانه
دغه ته زیات مني اکثریت مني ادا دا چې دا جهانگیر په دور کې خان جهان لودي دا هغه کمانډر ان چیف و جرنیل ټولو نه با اثره سړی هغه چې کله د جهانگیر د پلار او د رونو د دې ټولو خلاف شاهجهان را پاسېده او یو هغه نه حکومت واغستو هغه دوران کې خان جهان لودي چونکې د هغه وفاداري هم جهانگیر سره وه نو په هغې وجه باندې هغه زیر عتاب راغی چې شاهجهان بادشاه شو هغه بغاوت وکړو لاړه او دکن او دغه ځایونه یې ونیو بنګال ته او دغه ځای کې وو هغه وخت کې په هندوستان کې هندوانو به چې د افغانستان سایډ نه څوک راغلي هغه ته به پښتون یا پټان یا څه وي هغوی دا نه پېژنده چې مغول بیل نسل دی او پښتون بیل نسل دی مغول منګولو نو د مغولو چې هغه کومه نسلي برتري وه او هغه به د هغې په لیکوالانو او تاریخدانانو لیکله د هغې په مخالفت کې د جهانگیر د دربار یو تاریخدان یو لیکونکی هسټورین هغه دی ولا فنډز ورکو او هغه یې ولیږو نعمت الله حروي 6 کاله هغه له پیسې ورکړي او هغه یې ولیږه چې ته زمونږ د پښتنو په تاریخ باندې ریسرچ وکړه 6 کاله هغه د پښتنو په کلي کوڅه په کوڅه د افغانستان او د موجودن د پښتونخوا دا سر خیبر پښتونخوا دې ټولو کې وګرځېده او د هغه زمانې دا د 600 کاله مخکې خبره هغه زمانې مشرانو ته چې کمې زیادې وي نو هغه اجتماعي طور باندې هغه چې کومو پکې مشترکه خبرې به راغې نو ټولو چې په هغې متفقه پښتانه نو هغه ولیکلي او هغه پښتانه دا ثابت کړ چې ملک طالوت نه راواله بني اسرائیلو تر قیس عبدالرشید پورې راغه او قیس عبدالرشید مسلمان شو او پښتانه من حیث القوم دې کې لږ کمزوری هم شته کمزوری دا دي چې د قیس عبدالرشید نه مخکې دا پښتانه چې وو د هغې اولاد چېرته لاړه مونږ خو د قیس اولاد هغه لاړه نو دا ډېرې کمزوری پکې شته خو زیات تر قابل قبول دا نظریه ده آریانز طرف ته هم ځي خلک خو زما په ذاتي نالج کې دا ده چې پښتانه د قیس عبدالرشید په وساطت د بني اسرائیلو همدغه کومه قصه چې نعمت الله حروي لیکلې ده نو زه دې سره اتفاق لرم ټیک هغې دا هم وایي که نه چې صحابه راغلل او بیا د دې میلمانه شول او دې له بیا دعوت ورکړو دې حضور نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه بیا بیت وکړلو او یا په مکه فتح کې د موږ د پښتانه شامل وو نو دا هم هسې کیسه ده او که نه دا هم چونکې د حضور صلی الله علیه و آله وسلم د هغه د زندګۍ او هغه سره خلک او هغه صحابه کرام د هغې نه پس تابعین بیا تبع تابعین د احادیثو د یوې سکنډ او د یو لمحې هغه هر څه شته په هغې کې د قیس عبدالرشید ذکر نه دی راغلی نو چونکې مونږ دې ته قصه خو ویلی شو کیدای شي چې څه ناڅه حقیقت پکې خو چې یا د حضرت خالد بن ولید د لور اولاد کېدل او یا قیس عبدالرشید فتح مکه کې حصه اخیستل او هلته ورته بتان ویل او یا پټان هغه لفظ او دا یو قصه خو کیدای شي خو چونکې تاریخي سند د هغه وخت احادیث دي په هغې کې د دې ذکر نشته وصف الله داودزی صاحب تصوف مونږ دین ګڼلی شو که فلسفه تصوف بنیادی طور باندې زما په نظر باندې یو فلسفه ده خو هغه فلسفه چې کوم د ژوند او دین سره دا نه مکس شوې ده چې هغې کې اوس بلې نه کېږي د تصوف بنیاد د صوف نه وتی دی او صوف بلکې صفا هغه ځای دی چې هغه
حضور صلی الله علیه وسلم هغه پې ناسته کړې ده او هغه به هلته خلکو ته سبق او طالبانو ته دغه ټول دي. د تصوف بنیاد روح سره دی. روح سره دی. ظاهرا دماغ او یادې سره به موږ نه ټچ کوو. روح سره دی. روح سره ځکه دی چې انسان خدای پاک په قرآن شریف کې په سورت بقره کې لیکي چې موږ انسان د خاورې هوا اوبو نه تخلیق کو او بیا مو پکې روح واچو. نو روح او وجود دوه مختلف عناصر شو. روح چې کوم دی د آدم علیه السلام په ملا کې د تمام انسانانو اچولی شوي دي او هغه لستو بربکم مونږ قول کړی دی چې یا الله ته زمونږ رب او ته زمونږ خالق یې. دا تصوف او دغه چې کوم اسلامي تصوف دی تصوف سره نږدې په هندوستان کې په هندوانو کې هم جوګیان هغه یو د تصوف هغوی خپل یو فلسفه ده. د عیسائی راهبانو یو خپله فلسفه ده. زمونږ اسلام کې د تصوف دا ده چې د حضور سلام یو حدیث قدسی دی او وایي چې زه دا انسان ماته د اویو میندو نه نږدې دی. زه د یو انسان طرف ته چې ماته څوک یو قدم راولي نو زه 10 قدم ورولم حتی چې یو داسې وخت راشي چې د هغه انسان زه هغه لاس شم چې نیول پې کوي هغه خپه شم چې ګرځېدل پې کوي او هغه نظر شم چې هغه پې لیدل کوي. دې مقام ته زمونږ د صوفیا خلک دا وایي چې کله دې مقام ته انسان ورسي نو دا فنا فی الله شي. تصوف کې وایي فنا فی الله. د الله پاک په هغه خاصیتونو کې د ده روحانیت دومره ګډ وډ شي چې کوم هغه حسین ابن منصور خبره راغه چې ان الحق آواز کړی نو وایي چې دا فنا فی الله مقام کې ښته و دې مخکې لا نړه که دې د دغه مقام نه وتی وی نو ده به دا آواز نو کړی. نو د هغه تصوف چې دی بلکل یو حقیقي دی. مذهب نه کراوتی نه دی خو مذهب فالو کړی دی او دومره نږدې نه چې د مذهب نه لرې شوی هم نه دی. بیا پکې کیدی شي چې څه کمې زیاتې خلکو مختلف طرف ته تلي خو د تصوف بنیادي مقصد هم د مذهب او انسان روح الله پاک سره نزدېکت دی. دقه د تصوف بنیاد دی. واصف الله دودزی صاحب وحدت الوجود او وحدت الشهود دا څه معنی لري په دې هم لږ پوه کړه. وحدت الوجود او وحدت الشهود مختلفو فلسفیانو یا هغه مختلف معنی ولا ورکړي دي خو چې کوم بنیادي دا دی چې یو روحانی طور باندې ته ارتکاز د انسان د روح دومره زیات شي چې هغه انوار چې مختلف دي هغه په یو ځای مرکز باندې راغونډولو او کتل دا وحدت وجود شو. وحدت الشهود چې هر طرف ته هماغه هغه دی دا بنیادي دی. خو د دې مقصد دا دی چې وحدت الوجود ته زمونږ فلسفیان او شاعران او د تصوف هغه لږ زیات نزدېکت لري ځکه چې مونږ وایو چې په صنم هم په وحدت کې مونږ قایل یو مونږ په هر څیز کې وحدت قایل یو وحدت الوجود باندې زمونږ یقین زیات دی. کشف او الهام په دا سره خپل نظر شریک کشف هر هغه څیز چې کله د تصوف د روحانیت یو مقام ته ورسي نو هغه له خدای پاک هم په دې سترګو د زړه سترګو سره سره د وجود په سترګو یو طاقت ورکي چې هغه د وخت د بندیز لکه زموږ نظر دا نه کمزور یا کنفاینډ دی دې دیوال نه غاړه موږ ته څه نه ښکاري د دې سیکنډ نه غاړه موږ ته څه نه ښکاري د دې کوډ نه غاړه موږ ته څه نه ښکاري دا ظاهر چې کوم وي هلته ودرېږي زموږ نظر. کشف دا دی چې الله پاک
یو داسې روحاني طاقت چاله ورکي چې هغه دا کم بندیزونه دي د هغه نظر د هغې نه واوړي، یعنې چې دیوال نه خوا هغه ته هغه ته ښکاره شي څه دی. دغه د کشف ته وایي. الهام چې دی د احساس هغه نوم دی چې کم احساس ستا په زړه راوورېږي، لکه الهام چې څنګه الله پاک تا ته په زړه کې یو څه واچوي هغې ته الهام وایي. هغه د الفاظو په شکل کې وي، د تصویر په شکل کې وي، هغه د سوچ په شکل کې وي، د خیال. نو د الهام مونږ چې د الهامي شاعري څنګه وایو صحیح دا ده چې هر هغه شاعري چې زما په زړه را نازله شي، د کاغه دروني کیفیت دی او کاغه بیروني کیفیت دی، هغه کیفیت په زړه را نازلېدو ته الهام وایي. دا دواړه کې ټیک دي، خو تصوف کې نه راځي که نه؟ تصوف راځي، تصوف کې کشف هم راځي او الهام هم راځي. دا د صوفیانو خپل دی، خو مونږ شاعران چې کوم یو نو لکه چې څنګه وایي یو عام روایت دی کمزوری دی، خو خلک وایي شاعر چې کوم دی دا الله شاګردان دي، نو دا شاعر باندې هم الهامي کیفیت نازلیږي او ډېر داسې شوي دي او ډېر داسې وایي چې هغه بیا هغه لیکي چې وروسته وګوري چې دا ما څه لیکلي دي، هغه هغه کیفیت لاندې لیکي. وصف الله داودزی صاحب داسې اورو چې علامه اقبال صاحب چې کوم دی هغه د خوشحال بابا څه شعرونه داسې چې هغه هغې ته نه پټ کړي دي یا د هغې په نقل کې داسې خبرې دي، نو په دې ستاسو څه خیال دی؟ نه، زه دې سره اتفاق نه لرم. علامه اقبال د فارسی او د اردو ژبې یو ډېر لوی شخصیت، یو ډېر لوی شاعر او د هغه کار تصوف سره نږدې و او هغه باندې الهامي کیفیت هم راتله او د تصوف منونکی هم و. هغه یو لفظ د هغه د بنیاد د خدای دا د هغه دی او هغه د علامه د مونږ د خوشحال خان بابا شاعري لوستې وه. د خوشحال خان بابا شاعرۍ کې هغه ته د خپلې خدای هغه تصویر ښکارېده چې دا خو ما نه مخکې خوشحال خان بابا مو دا کم دغه چې ما کې دی درد د هغه قوم دپاره دا خو خوشحال خان کې و، دغه د هغې مماثلت و او د خوشحال خان په ترجمه د شعرونو هغه په خپل الفاظو کې کړې ده، پټ کړي نه دي، لیکي چې دا د خوشحال خان بابا د شعرونو ترجمه ده. لکه چې څنګه دا ستاروں پہ ډالتے ہیں جو کمند دا د کړيږي د خوشحال خان بابا د مختلفو اشعارو د ترجمې هغې کې پوره شته، خوشحالیات د هغه په شاعرۍ کې ډېر دي، نو آپ پټ کړي نه دي، متاثر او د خوشحال بابا د خدای او د خپل قام د مینې او د پښتنو د هغه مضبوطیا او په خپل عقیده د ودرېدو کومه فلسفه وه هغه علامه اقبال فالو کړې ده، پټه کړې ده. الله داودزی صاحب اخري سوال طرف ته راځو، بیا به درنه کلامونه شعرونه هم اورو. ستاسو په خیال د پښتون وطن کې نه ختمېدونکې جنګ دا سلسله به په څه وجه روانه او څه به څنګه ختمېږي؟ زمونږ بدقسمتي ده. پښتنو باره کې یو متل یا یو ضرب المثل یا د دې د فطرت باره کې یو اندازه ده. باچا خان هم څنګه ویلو، داسې پریشان خټک صاحب هم ویلو، داسې نورو پښتنو مشاعرو ویلو چې پښتانه په یو خبره تر اوسه پورې صرف متفق شوي دي او هغه خبره ده چې خپلو کې به اتفاق نه کوي. نو زمونږ چرته اتفاق نه راغلی، پښتانه په یو حکایه کې یو نظام لاندې چرې راغلی نه دي. پښتانه همیشه په قبیلو خاندانونو کې تقسیم خلک وو. د دې فطري دغه کې د افغانستان باونډریز او د احمدشاه ابدالي نه مخکې صرف یو د دغه راغلی دی، یو تحریک د ایمل خان مومند چې هغه یو وخت کې هغه بادشاهي جوړه کړې وه. د هغې نه مخکې یو ځلې د خان جهان لودي په دغه کې چې د هغه د
اوخیو کمال خان دوزی جی جی او هغه د شاهجهان سالارو راغی او دلته په پېښور کې په 1631 کې یو بغاوت کړی او هغې ته لومبی ملي پاڅون وایي چې هغه د بره مومندو نه راونیسه تر خوست تر ځاځیانو پورې دا ټول خلک را یو ځای کړي او په پېښور یې حمله کړې وه او که تاسو نن هم ګورئ په باړه کې یو ځای دی موږ ورته لمګودر وایو خو هغې نامه ده علمګودر د جنډې ګودر دی نو دا کمال خان دوزي فوج په دره باړه د دغه ځای نه راپورې وته او په پېښور یې حمله کړې وه زما مقصد دا دی چې مونږه صرف هغه د پښتو یو لفظ دی زه خو منم زه ځان ته زه ویم خو تا ته ته نه ویم ستا نه منم خپل ځان به باندې منم دا اختلاف فطري طور باندې په مونږ کې روان دی او دا د جنگ بنیاد دی چې زه تا نه منم ته ما نه منې نو مونږ به خپلو کې اتفاق پس راشي نو همیشه به زمونږ خپلو کې جګړې دقه د ټولو دی دویم پښتون همیشه یو ښه فالوور سپی دا خو دی خو یو لیډر چرې نه دی راغلی چې کله زمونږ لیډرشپ خپل ني او په مونږ کې د قائد صلاحیتونه مونږ راغونډ کړي نه دي مونږ بل پسې خو ځو خو خپلو کې مونږ خپل یو بل نه منو بنیادی طور باندې زمونږ د خپل د امن او د دې فلسفه نشته مونږ بل ته ګورو او دا خلک مونږ جنګوي او خپلو کې اچولو که مري هم پښتون مري که قاتل دی هم پښتون دی او که مقتول دی هم پښتون دی دا جنګ چې تر څو پورې دا فطرت او شعور مونږ کې راغلی نی او بدل شوی نی نو د دې په لنډ مستقبل کې د ختمېدو څه نظر پاتې الله دوزی صاحب ټول مینوال هم ستاسو د غزل په انتظار دي خبرې به هم روانې وي خو تاسو نه به څه کلامونه هم اورو زه به تاسو سره او ستاسو سره سره زما مینوالو سره د غزل څو شعرونه شریک کما غزل دی جي د قامتونو لوړ احسان یې لکه غر ګرځوو د قامتونو لوړ احسان د قامتونو لوړ احسان یې لکه غر ګرځوو د زړه اسمان باندې ختلی یې سم نور ګرځوو او په مونږ سر ګرځوي خیر مونږ یې په سر ګرځوو په مونږ سر ګرځوي خیر مونږ یې په سر ګرځوو مونږ د ښکلو هر قدم پسې نظر ګرځوو ډېر ښه او هغه د نوي کال د نوي ورځ سهار ته ناست دی هغه د نوي کال د نوي ورځ سهار ته ناست دی مونږ په سترګو کې هماغه مازدیګر ګرځوو بیا وایه شعر ډېر ښه شعر هغه د نوي کال د نوي ورځ سهار ته ناست دی مونږ په سترګو کې هماغه مازدیګر ګرځوو او شعر دی جي چې سړي کې د درد لکه درمان زړه پورې کلکې نیسو سړي کې د درد لکه درمان زړه پورې کلکې نیسو زخمی زخمی دی وازه خوله د زړه پر هر ګرځوو ډېر ښکلی او هغه هم وختو ښایستونه ټول ګودر له راتله هغه هم وختو ښایستونه ټول ګودر له راتله اوس د جمال لټون پسې پسې ګودر ګرځوو ډېر ښکلی او مونږ د په هیره باندې هم چرې څوک نه یادوي مونږ د په هیره باندې هم چرې څوک نه یادوي مونږ یې په زړه کې ساتو مونږ یې په سر ګرځوو بیا وایه شعر ډېر ښه مونږ د په هیره باندې هم چرې څوک نه یادوي مونږ یې په زړه کې ساتو مونږ یې په سر ګرځوو او نور به د دینه سیوا څه منافقت زیاتیږي نور به د دینه سیوا څه منافقت زیاتیږي د صلح شمع بلوو بل لاس کې شر ګرځوو او بې مینې نه و خو د مینې اثبات یې هم نه کوو بې مینې نه و خو د مینې اثبات یې هم نه کوو مونږ د واصف د لیونۍ مینې اثر ګرځوو څه پیغام ورکول غواړي
پیغام زما دا دی چې دا نن دور کې سونا خاص کر ډیجیټل میډیا سوشل میډیا او دا یو شعور ورکوي او مونږ کې د علم د فن او د ادب یو مینه زیاتیږي خلکو کې د دې خورونه چې څونه زیاته شي نو عمده خورونه به د علم دومره رڼا خوره کي چې دا کوم بدبیني ده دا به په امن کې بدله شي. ټیک وصیف الله داودزی صاحب د وخت راکولو یو نړۍ مننه. ډېره مهرباني. الله دې ستاسو عزت وکړي ستاسو د وخت راکولو او دومره قیمتي وخت تاسو وښکو چې زمونږ تر خوا راغی نو الله پاک دې ستاسو عزت وکړي ستاسو ډېره ډېره مننه. قدرمنو کتونکو مرکه تاسو واورېده د وصیف الله داودزي صاحب کلامونه شعرونه هم تاسو واورېدل د خبرې هم تاسو واورېدې. انشاءالله په بل پروګرام کې به بیا ستاسو په خدمت کې حاضرېږو. مالا او ګران وصیف الله داودزي صاحب له په دې دعا سره ورکوي رخصت چېرته هم چې اوسئ آباد خوشحاله او بریالي اوسئ. د لوی خدای په امان.